حساب او ځواب. له ډېر وخت وروسته د دولت لخوا ولس ته په زړه پورې اقدام. ملت ته د حکومت له لوري د حساب ورکولو چاره د کب په لومړۍ نیټه پیل کیږي. سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د ولسمشرۍ ماڼۍ د عامه او ستراتیژیکو اړیکو ادارې رئیس وحید عمر وایي د ولسمشرۍ ماڼۍ د حکم پر اساس د 1498 مالي کال د فعالیتونو په اړه ملت ته د حساب ورکولو چاره به د یوې میاشتې لپاره پیل شي. دی وایي د کب له لومړۍ نیټې څخه د 1498 کال د وري د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به ټول دولتي مسؤلین د رسنیو پر وړاندې ملت ته حساب ورکړي. د وزارتونو، خپلواکو کمیسیونونو او د خپلواکو بودیجوي واحدونو په ګډون ټولې دولتي ادارې موظفې دي چې د یاد حکم له ضمیمه شوي مهالویج سره سم د ادارو د لومړۍ درجې مسؤلین د خپلو مرستیالانو په حضور کې د رسنیو له لارې د یاد مالي کال د کړنو په اړه ملت او رسنیو ته ځواب ورکړي. د وحید عمر په خبره ملت ته د دولت له لوري د کلني ځواب ورکولو موخه دا ده چې د ټولو دولتي ادارو لومړۍ درجه مسؤلین د 1498 مالي کال کې د خپلو کړنو اطلاع رسنیو او خلکو ته ورکړي. نوموړي یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د حکومت لخوا به رسنیو ته په خپل وخت معلومات ورکول کیږي او ټولې دولتي ادارې مکلفې دي چې د رسنیو پوښتنو ته ځواب ورکړي. ملت ته د ځواب ورکولو چاره داسې مهال پیل کیږي چې په تیر مالي کال کې ډیرو دولتي ادارو خپله بودیجه مصرف کړې نه ده او حکومت لا هم له اداري فساد سره لاس او ګریوان دی. ګرانو لیدونکو، تاسې د اشرف غني په مشرۍ د برحاله حکومت دغه اقدام څنګه ارزوئ؟ خپل نظرونه مو موږ سره په کمنټ کې ولیکئ او چینل د مهمو معلوماتو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. مننه.